ګورئ مسلمانانو بندګي چې شی ده په بندګي ځان پوه کړي موږ تاسې بندګان بندګي دا څه بندګي د دغې خبرې نوم ده چې د الله عظمت دې په زړه کې راسي د مخلوق عظمت دې زړه ووځي دلته دوې خبرې دي یو د مخلوق سره محبت ده یو د مخلوق عظمت د مخلوق سره محبت کېدلی سي د الله د پیغمبر سره زموږ محبت ده د پیغمبر د صحابه او شاګردانو سره زموږ محبت ده د انصارو سره زموږ محبت ده د مهاجرو صحابه سره زموږ محبت ده د ائمه او د مذاهبو سره زموږ محبت ده د خپلو اسلافو زبردست علماو سره زموږ محبت ده په دې وجه چې د الله دین یې ته موږ رارسولی یو محبت ده یو عظمت عظمت له الله ما سوا د الله لوی ته به په زړه کې ځای ورکوې الله جل جلاله وایي والله الغني وانتم الفقراء یوازې الله غني د تی ټول مسکینان تی ټول فقیران تاسې ټول محتاج یاست تاسې کې هېڅوک پوره نشته له مخلوق سره به محبت کوو د مخلوق عظمت به په زړه کې نه راولو یوازې د الله لوی د الله شان ته به په زړه کې ځای ورکوو د مؤمن زړه د الله د لویي کور د بل شی نه کې ځای نو ځکه الله جل جلاله پیغمبر ته وایي وربک فکبر د رب لویي ورته بیان رب لوی په وپېژنه داسې وخت و چې کله نبي علیه الصلاة وسلام اول وار کوم امت ته الله پیغمبر راولېږئ د هغو خلکو د مخلوق لویي په زړه کې و چا د لات عبادت کاوه لات لوی ورته ښکارېدی چا د منات عبادت کاوه منات لوی ورته ښکارېدی چا د عزا عبادت کاوه هغه لوی ورته ښکارېدی چا د هبل عبادت کاوه هغه لوی ورته ښکارېدی چا د ساق عبادت کاوه هغه لوی ورته ښکارېدی چا د نائله عبادت کاوه هغه دا بوتان الله جل جلاله ورته وایي وربک د رب لویي ورته بیان که دی ورته ووایي چې لات منات عزا فلان و فلان دا هیڅ هم دی لوی یوازې الله د قدرت خاوند یوازې الله د عظمت خاوند یوازې الله د احسان خاوند یوازې الله ده اوس چې موږ تاسې په دا دونه خلک په مسجد کې ناست یو چا ته وایه لکه دغه وجود چې دا نن له تا سره شته دا د الله عظیم نعمت دا چا درکړی هر سړی وایي چې دا ماته الله راکړی دا نه ملک راکړی ده نه پیري راکړی ده نه ښه سړي راکړی ده دا الله راکړی دا سترګو کې چې دغه برق ستا چې هغه لرې ځای په وینو دا کار چا کړ دا الله دا چې کافر ته ووایم دا ټرمپ ته که څه بلا ده دغه چې وایي هغه هم دغه درته وایي چې الله هندوستان کې بل هندو ته چې ووایم هغه وایي الله راکړی دا غوږو کې د اورېدلو طاقت د الله جل جلاله راکړی دا په پښو کې د تلو طاقت د الله راکړی اولادونه الله راکړي دا چې له اسمانه اوبه راوري نو مځکې واښه راشنه کوي دا الله احسانات ټول الله کوي احسان د الله ده نو د رب ربوبیت ومنه د الله الوهیت ومنه د الله لویي زړه کې راوله د مخلوق لویي له زړه وباسه